نو راځي چې since او for دواړه زده کړو چې څنګه او چیرې استفاده کیږي او څه معنا لري. Since is used to indicate the beginning of an action. Since د یو کار یا عمل د شروع کېدو وخت څرګندوي او معنا په پښتو ژبه کې راهیسې دی، یعنی د سهار راهیسې، د 10 بجې راهیسې، د پرون راهیسې. د since معنا په پښتو کې یعنی راهیسې او د یو عمل د شروع کېدو وخت څرګندوي چې دا یو کار د څو بجو څخه شروع شوی دی یا هم د څه وخت راهیسې شروع شوی دی. د شروع کېدو وخت څرګندوي. For is used to indicate the duration of an action. For د یو کار د جریان وخت څرګندوي چې دا کار څومره وخت کېږي چې جریان لري. 2 ساعته کېږي، 4 ساعته کېږي، څومره وخت کېږي چې دا کار جریان لري. 1 کال کېږي. د جریان وخت څرګندوي او په پښتو کې معنا یې د کېږي دی. کېږي 2 ساعته کېږي، 3 ساعته کېږي، 4 ساعته کېږي، 5 ساعته کېږي، دا رقم کېږي. مثلا 10 ساعته کېږي د باندې ولاړ یم یا 2 ساعته کېږي درته انتظار کوم. کېږي. مثلا Ali has been in the class since 4 o'clock. Ali د 4 بجې راهیسې په صنف کې دی. بل مثال Ali has been in the class for 2 hours. Ali 2 ساعته کېږي چې په صنف کې دی. په یاد شویو مثالونو کې دا څرګندېږي چې Ali صنف ته په 4 بجې راغلی او اوس 6 بجې دی، ځکه 2 ساعته کېږي چې په صنف کې دی. نو په دې مثالونو کې پوه شو چې since د یو کار د شروع کېدو وخت او همدارنګه for د یو کار د جریان وخت چې څومره موده کېږي یو کار جریان لري څرګندوي. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to